سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت جامو کې به وئ. بیا هم د یو نوي ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شوم. په دې ویډیو کې تاسو ته طریقه ښیم چې څنګه کولی شئ صرف او صرف په $1 سره د ځان لپاره دایمي فری ماسټر یا ویزا کارت جوړ کړئ. د دغه ګټه څه ده دوستانو، د څه لپاره یې تاسو کارولی شئ؟ دا چې د دوستانو ورچوال کارت ده، یعنې تاسو کولی شئ دې په واسطه هر ډول آنلاین پیمنټ وکوئ. هغه که تاسو فیسبوک سپانسر کوئ، یا تاسو غواړئ ټلګرام پریمیوم واخلئ، یا مثالا تاسو غواړئ ګوګل پلی نه کوم اپلیکیشن واخلئ، چنان ټیک ټاک کوین واخلئ. یعنی هر ډول آنلاین پیمنټ لپاره دوستانو دا تاسو ته کار کوي. هر ډول آنلاین خدمات پې کوئ شئ، علی بابا، علی ایکسپریس، دې څیزونو نه په آنلاین شاپینګ هم کولی شئ، سپانسر د فیسبوک یي، د انسټاګرام یي، د هر څه، دا ټول فعالیتونه پر تاسو مخته وړلی شئ. راځو چې اوس څنګه اکاونټ جوړو او څنګه دې نه کار اخیستی سو. ویډیو ما سره تر پایه وګورئ. دوستانو د دې اپلیکیشن لینک مې ډسکرپشن کې ایښی، له هغه ځایه به یې ډاونلوډ کړئ چې وازمو کو دا ډول صفحه لري. دلته دوی دوه ډوله کارت تاسو ته درکوي. یو فزیکل کارت ده چې دا په فری ده، یعنې فزیکي ستاسو ادرس ته لیږي چې تاسو وایي کولی شئ هغې کې د ATM څخه هم پیسې راوباسئ. خو زه نه پوهېږم چې دا په افغانستان کې کار کوي که نه، نو موږ یې له دې تېرېږو. دا ورچوال کارت ته راځو چې دا په $1 باندې ده او دا به موږ واخلو. نو دلته به رجسټر ټو ګیټ کارت باندې کلیک واخلو. په دغه برخه کې به اوس خپل فعال ایمیل ولیکو. زه راځم خپل ایمیل دلته لیکم. ښه دوستانو، خپل ایمیل مې ولیکه. دلته دغه یو سلش غوندې نښه ده، تاسو یې کینئ، دا وړکی غوندې غشی، په دې به کلیک کوئ. دلته تاسو ته یو چوکاټ وازیږي. دلته تاسو نه یو کوډ غواړي، نو په دې برخه کې به تاسو چې په خپل سکرین د موبایل کوم کوډ ګورئ هغه به ولیکئ. دغه ټیک به ورته آن کوئ، که خپل آن وخوسئ دلته به په نیکسټ آپشن باندې تاسو کلیک واخلئ. دوستانو په همدې ډول به تاسو مخته لاړ شئ. ښه نو ما دا ووهه، دا اوس څنګه ده مخته ځي. داسې مو ووهه، ستاسو دا ورکړل شوي ایمیل ته یو کوډ ځي. خپل ایمیل ته به لاړ شئ، کوډ به راواخلئ او په دې برخه کې ورته ولیکئ. زما کوډ راخلم، ملګرو کوډ مې راواخیست، دلته مې ورته پیسټ کړه. په نیکسټ آپشن باندې به کلیک واخلو. نو دغه د زموږ رجسټریشن تکمیل شو. دلته وایي تاسو یو پاسورډ سیټ کړئ ځان ته. نو په دې کلیک کوم. دلته اوس ځان لپاره یو کوډ انتخاب و. کوډ باید 6 کرکټرونه کوچنی نه وي، ټول انګلیسي علامات، عددونه او حروف به پکې کاروئ. زه راځم یو کوډ لیکم. ها دوستانو، کوډ به داسې لیکئ چې دغه ټول علامې ټیک وخوري. نو ما کوډ ولیک، سبمیټ باندې کلیک کوم. نو دغه دا سیټ سکسسفولي سو. زموږ اکاونټ څنګه ده په ده کې جوړ شو. نو دلته اوس دا ډول صفحه راځي پورته، دا ضرب آپشن باندې کلیک اخلم. په دې چې مو کلیک واخیسته، په دې کې زموږ اکاونټ څنګه د ملګرو جوړ شو. خو KYC پاتې، KYC به کوو او کارت څنګه ترلاسه کوو په هغې درته معلومات درکوم. دلته به د کارت په آپشن باندې کلیک واخلئ. دوستانو دوباره به دلته ورچوال کارت باندې کلیک کوئ. نو دلته ګورئ دا صرف په یو یعنې $1 باندې ده صرفا. دلته به تاسو په اپلای کارت باندې کلیک واخلئ. ملګرو دلته اوس تاسو نه KYC غواړي. دلته به خپل هیواد انتخاب کوئ، خپل نوم به ورکئ، خپل تخلص به ورکئ او الکترونیکي تذکیره انتخاب او دلته نمبر یو په نوبت کې ورځئ. لومړی په دې کلیک کوم. دلته افغانستان به ورته سرچ کړمه، FG لیکمه، لاندې به افغانستان راسي. دغه ده افغانستان راغی. دا به ورته څنګه ده، دلته دا کنفرم ووهم، افغانستان شو. دلته اوس نوم غواړي، فرست نیم د چی ده، زه خپل فرست نیم ورکومه. دلته تخلص غواړي، هغه هم ورکومه. دلته ټایپ ID ټایپ چې لیکلی په دې کلیک کوم. دلته تاسو په تذکیره، پاسپورټ او ډرایورۍ لایسنس تاسو کولی شئ KYC وکړئ. زه په تذکیرې کلیک کوم. دلته به هغه ID نمبر د خپل تذکیرې لیکئ. زه راځم هغه لیکمه. تذکیرې نمبر چې مو ولیکه، دلته به سبمیټ آپشن باندې کلیک کوئ. لومړی سټیپ KYC څنګه ده سبمیټ شوله، ترسره شوه. دوباره به تاسو په اپلای کارت باندې کلیک کوئ. دلته اوس دوم لومړی سټیپ شوی ده، دلته نیکسټ سټیپ وهو، دوم سټیپ ته ځو. دوستانو دلته اوس تاسو څخه دوستانو د کارت البته د ویریفیکیشن غواړي، هم ستاسو د پیس، هم ستاسو څنګه ده د تذکیرې. دلته اګزامپل هم درکړی چې په څه شکل باید تذکیره اپلوډ کړئ، یعنې په دغه ډول واضح باید. دلته دا لرې کوو، اګري ان کنټینیو باندې کلیک اخلو. اوس به موږ ته بله صفحه راوازه شي ملګرو. دلته دوباره کنټینیو وهو. دلته تذکیره تیار انتخاب ده. دلته هیواد راځي، خپل هیواد به ووهو، مثال افغانستان. دلته به اوس کنټینیو وهو. دلته اوس تاسو که هم کولی شئ عکس اپلوډ کړئ، هم څنګه ده مستقیم ټیک فوټو کوئ واخلئ.
نو زه دلته په دغه آپشن کلیک کوم، دلته مستقیم زه ورته عکس اپلوډوم. راځم دلته کامرې آپشن وهم، ورته نو ملګرو تذکرې د مخ عکس مې ورته ور اپلوډ کړ، دلته کنفرم وهم، دلته پروسس کوي. ښه اوس وایي چې د شا عکس اپلوډ کوي، دلته اپلوډ د بیک باندې کلیک اخلم، دلته دوباره پر دې آپشن کلیک کوم، دلته به اوس په دغه میډیا پیکر باندې کلیک واخلو، دلته آپشن راځي زه ډایرکټ ګالري وهم، ګالري نه عکس راخلم، تذکرې شا عکس مې هم راپورته کړو ورته، او دلته دوباره څنګه ده په کنفرم کلیک کوو، دا مو اوس پروسیسینګ کوي. ښه نو دا ډاکومنټ ورته اپلوډ شو. دلته اوس موږ څخه د فیس ویریفیکیشن غواړي، تاسو باید خپل مخ سکین کړئ، دلته کنټینیو وهم، زه خپل فیس سکین کوم ورته، دلته په الاو باندې کلیک اخلو، او دوستانو دلته کنټینیو وهم، دا دایره کې به خپل فیس ورته سکین کړئ. فیس مې ورته سکین کړ، دغلته چې هغه سپینه غوندې بټن وه به تاسو وایئ تر څو ستاسو فیس سکین کړي. نو دلته ویریفیکیشن تکمیل شو، ترسره شو. نور له دې برخې څخه وځو دوستانو، راځم بیرته اپلیکیشن ته. اپلیکیشن ته چې راغلی دلته به اکاونټ کلیک کړئ، دلته ستاسو KYC اټورایزیشن وي، په دې به کلیک کړئ دوستانو. دلته تاسو ته لومړی ترسره سوي او دومه کې تاسو ته د پینډینګ آپشن وي، په همدغلته آپشن وي، په هغه به کلیک کوئ او دلته به اوکې کوئ. ما دا اوس اوکې کړ، نو لیول 2 ویریفیکیشن هم په 1 دقیقه کې تکمیل شو. نو دغه به تاسو اوکې کوئ تر څو ویریفیکیشن لیول 2 هم تکمیل شي. ښه زموږ ویریفیکیشن بالکل تکمیل شو. اوس راځو چې کارت څنګه واخلو. دوباره په کارت آپشن باندې کلیک اخلو، ورچوال کارت باندې انتخاب کوو او دلته اپلای کارت وهو. نو چې اپلای کارت مو وهه دوستانو، دلته تاسو باید خپل اکاونټ ته څنګه ده یو USDT یا یو USD په اکاونټ کې باید تاسو ولرئ. صحیح ده؟ کله چې دا ولرئ دلته به اوس څنګه کوئ، تاسو په دې سنډ کوډ به کلیک کوئ، دلته ستاسو ایمیل ته یو کوډ چې به راواخلئ، دغه برخه کې به یې ورکړئ او دلته به څنګه ده آی انډرسټینډ باندې به کلیک کوئ او دا به اوکې کوئ. نو دلته به کنفرم وایي ستاسو کارت څنګه ده تاسو ته اخیستل کېږي. ښه ما کوډ ووهه، زه ځمه دا کوډ اوس له ایمیله راخلم. ښه کوډ مې راواخیست، دلته به یې ورکړو دوستانو، پیسټ به یې کړم ورته، دا هم پیسټ شو. دلته که زه اوس په کنفرم کلیک کړم، نو دلته ماته وایي چې یو USDT ته څنګه ده ریچارج که تر څو تا ته کارت درکړو. دلته په ریچارج باندې زه کلیک اخلم، چې په دې مو کلیک واخیسته دوستانو، دا ډول صفحه تاسو ته راځي. تاسو TRC نیټورک به لرې کوئ، پر ځای به دغه BEP شل ووهئ. دلته اوس تاسو کولی شئ دې ته څنګه ده یو USDT راولېږئ. مینیموم ډیپازټ چې ده د کارت هغه 10 سنټه دی، یعنې 10 سنټو نه کم دې ته نه منل کېږي. نو دلته به $1 راولېږئ، چې $1 مو راولېږلو نو ستاسو کارت به دوباره راسي او دلته به بای کې اکټیویټ به شي ستاسو کارت. فعلا ما ته ضرورت نشته، په دې خاطر مې وانخیست، خو دغه طریقه و چې تاسو په دغه طریقه کارت اخیستلی شئ. اوس خبره راځي دې ته چې له دې سپانسر کوو د فیسبوک د بل څه به څنګه کوو، دې ته پیسې په کم شکل اچوی شو، له کم ځای اچوی شو. دوستانو دغه کارت ته موږ هم پیسې اچوو، د چا په کار وي زما ټلګرام چینل لینک ډسکرپشن کې ږدم، هلته زما نمبر موجود ده، کولی شي ما سره ارتباط ونیسي دې کارت ته د پیسو اچولو لپاره. ښه دې ته اوس پیسه څنګه اچول کېږي، دلته به تاسو په ټاپ اپ باندې کلیک کوئ. تاسو کولی شئ څنګه چې مې ویل دې ته USDT صرف ټاپ اپ کوئ، BEP شل نیټورک باندې ټاپ اپ کوئ چې فیس نه لري. نو دې ته به تاسو USDT ټاپ اپ کوئ، چې کله مو ټاپ اپ کوو دا به ایکسچینج کوئ USD ته، ځکه په سپانسر او هر څیز کې USD لګېږي USDT نه. نو دلته به په ایکسچینج کلیک کوئ، دا به تاسو خپله ټوله USD ته کنورټ کوئ. صحیح ده دوستانو؟ 1% هم د تبدیل ریټ فیس اخلي درنه. نو دلته به تاسو خپله USDT ورته لیکئ، دلته به USD ته تبدیلوئ، کنفرم وایي ستاسو USD ته کنفرم کېږي. نو له دغه طریقې بیا تاسو کولی شئ دغه نه استفاده وکړئ د هر ډول سپانسر لپاره، د هر کار لپاره. او که کله تاسو سره دې کې پیسې وي او نه مو غوښتل کوم سپانسر وکوي هغه غواړئ بیرته وډرا کړئ، دلته په وډرا آپشن باندې تاسو کلیک کولی شئ او کولی شئ دا بیرته په BEP شل نیټورک باندې څنګه ده وډرا ترسره کړئ. نو دغه د دې د وډرا طریقه هم وه چې بیرته مو نغدې پیسې هم ترې ویستلی شئ. پاتې شو دوستانو د دې کارت مشخصات هغه دا دي چې دې کې تاسو کله پیمنټونه کوئ تاسو نه فیس نه ګرځول کېږي. صحیح ده؟ زیات فیس به تاسو څخه نه ګرځول کېږي. بلن کم پیمنټ که ستاسو کینسل کېږي د کینسل شوي پیمنټ فیس هم در څخه نه ګرځول کېږي،
او هغه چې کینسل سي پیسې هم بیرته ډایرکټ تاسو ته دلته جمع کیږي. یعنی دغه هم ښه مشخصات دي، ځکه زیاتره کارټونه چې پیمنټ کینسل شي بیا هم خپل فیس ګرځوي، خو دی نه ګرځوي له تاسو څخه دوستانو. نو دغه د دې ښه فعالیت و. نو دغه هم طریقه و، کله چې تاسو کارت واخیسته دوستانو، د هر سپانسر لپاره صرف تاسو ته دغه د کارت نمبر، ډیټ او CWY کوډ تاسو ته پکاریږي چې همدې په واسطه سپانسر تاسو خپل کولی شئ. نو دغه دوستانو طریقو چې څنګه کولی شو افغانستان کې یو ورچوال ماسټر یا ویزا کارت ترلاسه کړو او له هغه څخه په خپل آنلاین پیمنټو کې